بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر علي او ستړي مشو یم. ملګرو، نن ما تاسو ته یو څو داسې ټکي راوړي چې کوم چې موږ په خپل کور کې استعمالوي، یعنې زموږ په کور کې چې د څو شیانو په انګلیش کې څه نومونه دي، هغه موږ تاسو ته په انګلیش نه پښتو ته اړوو. ریلیشن وی تعلق ته، ریلیشن تعلق. ټیننټ کرایي والا، کم کس چې موږ کور کې اچولی او هغه موږ له کرایي راکوي هغې ته وي ټیننټ، کرایي والا. پیوپل شاګرد ته وي. ګیسټ میلمه، میلمه ته په انګلیش کې وي ګیسټ. کسټمر وي ګاهک ته، لکه مطلب یو کس دکاندار دی، د هغه نه چې څوک سودا کوي هغه سودا والا ته وي کسټمر. ایر وارث هغې ته وي چې د چا نه بل ته میراث پاتې کېږي، یعنې یو کس دی د هغه بچي دي، هغه بچي د هغه وارثان دي مطلب د هغه چې کم مال جایداد دی هغه به دوی ته پاتې کېږي، نو دې ته په انګلیش کې وي ایر وارث. سن زوی ته وي، انکل کاکا. پیرنټس مور پلار ته په انګلیش کې دواړه چې کله را یو ځای کړي دې ته بیا وي پیرنټس مور پلار. نایس هورۍ ته په انګلیش کې وي نایس. د خور چې کوم زوی هغې ته په انګلیش کې وي نایس. نیفیو وراره هغې ته وي مطلب چې د ورور زوی دی هغې ته وي وراره، په انګلیش کې ورته وي نیفی. ګرینډ فادر بابا ته په انګلیش کې وي ګرینډ فادر. ګرینډ مادر ابۍ ته په انګلیش کې وي ګرینډ مادر. برادر ورور، مادر مور، فادر پلار. ګرانو قدرمنو ملګرو، تاسو ته ما نن یو وړوکی شانته کلاس راوړی. په دې کلاس کې ما تاسو ته هسې دا څه الفاظ ښوده، ځکه چې ډېر الفاظ داسې هغه موږ له راځي نه په انګلیش کې، نو دې د وجې نه اسان الفاظ خو موږ له راځي نه، نو دې د وجې نه ما غوښته چې تاسو ته زه د الفاظ په دې ننني ورکوټي شانته کلاس کې وکړم. تاسو ته زه دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ. زه تاسو له دا یقین در کوم چې تاسو زما کلاسونه ګورئ. 50 کلاسه به زه اپلوډ کوم چې 50 کلاس کې تاسو انګلیش مکمل ویل زده کول نه کړه، نو بیا چې څه وایي ما ته وایي. والسلام.